السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 19مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې موږ ګاپ او لام ولیکل. نن به میم او نون زده کوو چې میم او نون څنګه आवाज کوي او چیرته لیکل کیږي. اول میم لیکو. میم پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره میم لیکو. پوره میم د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه عالم. په عالم کې میم په آخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. یو بل تورې لیکو لکه غم. په غم کې هم میم په آخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. پوره میم مو ولیکو. اوس نیم میم لیکو. نیم میم د تور په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه مار. په مار کې میم په سر کې لیکل شوی او نیم لیکل شوی. یو بل تورې لیکو لکه مور. په مور کې هم میم د تورو په سر کې لیکل شوی. اوس داسې تورې لیکو چې میم یې په مابینځ کې ولیکل سي لکه لیمبو. په لیمبو کې میم د ی او ب په مابینځ کې لیکل شوی. راځو اوس یو بل تورې لیکو چې میم یې په مابینځ کې ولیکل سي لکه چمن. په چمن کې هم میم د چ او نون په مابینځ کې لیکل شوی. نیم میم هم ولیکو. اوس راځو د نون خواته. نون پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره نون لیکو. پوره نون د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه کپن. په کپن کې نون په آخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. یو بل تورې لیکو چې نون په آخر کې ولیکل سي لکه نوکان. په نوکانو کې هم نون په آخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. پوره نون مو ولیکو. اوس نیم نون لیکو. نیم نون د تور په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه نرګس. په نرګس کې نون د تورو په سر کې لیکل شوی. یو بل تورې لیکو لکه نجیب. په نجیب کې هم نون د تورو په سر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. اوس داسې تورې لیکو چې نون یې په مابینځ کې ولیکل سي لکه ځنګل. په ځنګل کې نون د ز او ګ په مابینځ کې لیکل شوی. یو بل داسې تورې لیکو چې نون یې په مابینځ کې ولیکل سي لکه غنم. په غنم کې هم نون د غین او میم په مابینځ کې لیکل شوی. نیم نون مو هم ولیکو. اول مو میم ولیکو. میم هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. بیا مو نون ولیکو. نون هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.